دا ویډیو د هغه کسانو لپاره ده د چا چې واده را نږدې وي یا د چا واده کیدونکي وي. هغه کسان دا ویډیو خامخا وګورئ چې په یو دوو داسو خبرو باندې پوه شئ چې هغه دوه کارونه د واده په شپه باندې ښځه هیڅکله هم نه غواړي چې دغه دوه خبرې خپل خاوند سره شیر کړي. یعنی خپله ښځه چې ده دا به ټولې خبرې خپل خاوند ته کوي، خو دا خبرې به د خپل خاوند نه پټې ساتي. نو دا خبرې کمې دي که په دې تاسو ځان پوهول غواړئ، ځان خبرول غواړئ، ضرور سره تر اخره پاتې شئ. ډېر مهم معلومات زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. آینده وخت کې به تاسو سره همدغسې په زړه پورې ویډیوګانې د دې چینل نه شریکېږي. دوستانو، موږ مخکې هم تاسو سره معلوماتي ویډیوګانې شریکې کړي دي چې د واده په شپه باندې ځینې داسې کارونه وي چې هغه خاوند غواړي خپلې ښځې سره وکړي، خو ځینې داسې کارونه وي چې ښځه نه غواړي چې هغه خپل خاوند ته ووایي یا خپل خاوند سره هغه خبرې ډسکس کړي. هغه خبرې کومې دي دوستانو؟ په هغې کې لومړی خبره چې کومه ده هغه پکې خپل خاوند ته د مینې اظهار کول دي. د پښتنو په ټولنه کې ښځې چې دي هغوی ډېرې زیاتې شرمېږي او هغوی هیڅکله هم داسې خبرې په خوله باندې خپل خاوند ته نه راولي چې ګینې زه تا سره مینه کوم یا ته زما ډېر خوښ یې، او بیا خاص کر د واده په لومړۍ شپه باندې خو بالکل د دې خبرو ذکر نه کوي. نو په دې وجه باندې داسې کومې خبرې که د ښځې د خولې نه ونه وځي، یعنې ښځه ډېرې خبرې ونه کړي د واده په شپه باندې، نو د دې دا مطلب نه دی چې ګینې د ښځې تاسو خوښ نه. یا ځینې کسان داسې هم وي چې هغوی د خپلې مېرمنې نه پوښتنه هم کوي چې زه ستا خوښ یم که نه، یا زما ستا عادتونه خوښ دي او که نه، نو هغه هېڅ هم نه وایي. نو په دې وجه باندې هم پریشانه کېدل نه دي پکار. دا د واده لومړۍ ورځې وي، په دې ورځو کې ښځه په ډاډه تور باندې خبرې نشي کولی. دویم دا چې په ځینې سړو کې صبر نه وي. د صبر مقصد دا چې اکثره وخت چې واده وشي نو د ښځو میاشتني بیماري هم وي، او په دغه دوران کې که ښځه خپل خاوند ته ووایي هم چې ته اوس دا کار مه کوه، یعنې د دغه میاشتني بیمارۍ په دوران کې د کوروالي کولو نه لوی مرضونه او بیماریانې پیدا کېدلی شي، خو بیا هم ځینې خاوندان دا خبرې نه مني. نو په دې وجه باندې دا خبرې منل پکار دي، او ځکه چې د دې نه ډېر لوی بیماری او لوی نقصانونه پیدا کېدلی شي. دا معلومات که ستاسو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ. نور ویډیوګانې، نور معلومات به تاسو سره په آینده ویډیوګانو کې شریکوم. ډېره مننه.